ایمان پلورونکي 15 برخه د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. صلاح الدین پر د غزم کارا پیدا کړه ته یو بل صلاح الدین پر د غزم کارا پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى اما بعد. ورونو د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د رښتینی کیسو په ترڅ کې د تیری برخې په پای کې موږ او تاسو په فلسطین کې وو او د کریک په کلا کې له عثمان سارم برجیس او هغه امام سره وو چې هغوی د شپې لپاره پلان تنظیم کړ او په کار کولو یې هم پیل وکړ. او بیا مو واورېدل چې ډیانی الکساندر چې یوه صلیبۍ نجلۍ وه عثمان ته یې د هغه ټول رازونه وویل او په همدې خبرو باندې لګیا وه. او د تیرې برخې په پای کې مو واورېدل چې ډیانی الکساندر عثمان ته وویل چې هغې ته یې مور او پلار څو واره ویلي چې له تا سره اړیکې وشکوم، خو هغې وویل چې زه د مور او پلار یوازینی اولاد یم، هغوی زما خفه کول نه غواړي. ورونو لمر پرېوتی او ماښام تیاره سوی و. عثمان سارم په دې خبرو چوپ پاتې و. د هغه فکر او خیال بل لوري ته و. هغه د کوم ځواب ورکولو څخه پرته روان سو. هغه څو ګامونه اخیستي وو چې ډیانی الکساندر داسې ورسره مخامخ سو چې د دواړو سینې یو له بل سره ونښتې. ډیانی الکساندر خپل دواړه لاسونه د هغه په اوږو باندې کېښودل چې عثمان ته د هغې د بدن څخه داسې زړه راښکونکی بوی ورغی چې هغه مخکې داسې بوی نه و محسوس کړی. نجلۍ هغه ته دومره نږدې سوه چې سینې یې سره ټکر سو. د ډیانی الکساندر د وریښمینو په شان باندې نرم او پاسته ویښتان چې د عثمان سارم په مخ ولګېدل، نو عثمان داسې وپړېده لکه له قفس څخه چې ځان ازادول غواړي. بیا ډیانی الکساندر هغه خوشي کړ، خو عثمان سارم په بنده بنده ژبه وویل ما خوشي کړه ډیانی الکساندر، ما همداسې ډبره پرېږده، زما لاره جلا ده، موږ دواړه یو ځای نشو تللی. خو ډیانی الکساندر په راښکونکي اواز وویل محبت قرباني غواړي، ووایه څه قرباني غواړي؟ زه ژمنه در سره کوم چې څه دې زړه غواړي هغه کوه او څوک تا نشي بندي کولی. عثمان سارم وویل او زه هم در سره ژمنه کوم، زه تاسو ته نه وایم چې زما په زړه کې څه دي او څه کول غواړم، زه ستا د دې ښکلي او حسین جادو په جال کې نه راځم. ډیانی الکساندر وویل زه باید دا ثابته کړم چې زه ستا لپاره قرباني ورکولی سم او قرباني ورکوم. ولاړ شه عثمانه، ستا کار دی، خو زه ستاسې د کور څخه نه منع کېږم. عثمان سارم منډه کړه، ډیانی الکساندر ورته کتل او سوړ اسویلی یې وایست. عثمان سارم چې کله کور ته ننوت نو برجس هم را رسېدلی و. عثمان کور ته ننوت او خپلې مور پلار او خور ته ټول څه وویل. صلیبیانو یو کاروان لوټ کړی او د هغې څخه یې 2 نجونې په زور راوستې. زموږ ملګرو فیصله کړې چې هغه راخلاص کړو او په دې کار کې النور ته اړتیا ده. د سارم پلار د صلیبیانو سره په جګړه کې خپله پښه له لاسه ورکړې وه، نو ځکه یې خپل پاتې ټول عمر په دې ارمان کې تېراوه چې د جهاد څخه بې برخې پاتې شو. هغه عثمان ته وویل زویه که تاسې د داسې خطرناک کار اراده کړې نو بیا زه دا خبره وانه ورم چې زما زوی د خپلو ملګرو سره خیانت او غداري کړې. په دې کار کې د نیولو امکانات زیات دي. که ته ونیول سوې او ملګري دې خلاص ول نو ځان قربان کړه، خو د هغوی پته مه ورکوه. ما ته د اسلام د سپېڅلي دین د سرلوړۍ لپاره وی کړی یم. ما ستا د خور د نکاح کولو څخه وروسته غوښتل چې تا پوځ ته واستوم. ولاړ شه او زما روح ډاډه کړه. یو ځل بیا واوره، زه دا اورېدل نه غواړم چې ستا په رګونو کې د سارم څخه د بل چا وینې وي. ورونو ښه فکر وکئ، د نن ورځې ځینې پلرونه د عثمان له پلار سره قیاس کړي. په نن زمانه کې پلرونه دا غواړي چې اولادونه یې ښه موټر، ښه جایداد او ډېرې پیسې راوړي، خو د الله د دین غم له ډېرو کمو کسانو سره دی چې خپل د زړه ټوټې د الله دین ته وړاندې کړي، خپل بچیان په جهادي روحیه باندې روزي او چې کله لوی سي
اسلحه په غاړه کې ور اچوي او د اعلاء کلمت الله لپاره د الله لارې ته د قربانۍ لپاره ورمخته کوي، لکه څنګه چې د عثمان پلار سارم دا کار کاوه او د هغه په څیر باندې ډیرو داسې پلرونو هلته شتون درلود چې د الله د دین د دفاع لپاره خپل ځانونه، اولادونه، مالونه هر څه قربان کړل او لا هم ورته تیار وو. خو لله الحمد په اوس زمانه کې هم ډیر داسې پلرونه شته چې خپل سر او مال د الله له دین نه قربان کړی او لا هم دې قربانۍ ته تیار دي، چې لا هم داسې زړور مجاهدین خپلو غېږو کې روزي او د الله د دین خدمت ته یې وړاندې کوي. ورونو، هغه پلرونه دې ښه په یاد ولري چې دا دنیا فانی ده، چې خپل اولادونه عربو او نور ملکونو ته د ګټې او پیسو لپاره استوي. دوی دې په یاد ولري چې دا پیسې که په میلیاردونو وي نو دا پیسې به ولاړې سي، دوی به هم مړه سي، اولادونه به یې هم مړه سي او هر څه به پاتې وي. خو ابدي ژوند، د ابدي ژوند د سمون لپاره باید د جهاد لاره تعقیب شي. شهادت او د الله د دین خدمت په نن زمانه کې یوازینۍ د خلاصون لار ده چې هر مسلمان باید غوښتونکی واوسي. د عثمان سارم پلار عثمان ته دا خبرې وکړې. پلار خپلې لور انور ته هم اجازه ورکړه. عثمان هغې ته وویل چې برجیس په برنډه کې ولاړ دی، هغه به د دې عملیاتو مشري او رهنمایي کوي. پلار یا سارم هم برنډې ته راغی او برجیس ته ورغی. عثمان خپلې خور انور ته وویل چې سمدستي خپلې دوه داسې همزولې راولي چې په دې کار کې درسره یو ځای شي. النور سمدستي له کور څخه ووتله او لږ ځنډ وروسته یې دوه همزولې له ځان سره راوستې. په همدې وخت کې د عثمان یو ملګری هم د خپلې خور سره راورسېد. بیا وروسته د عثمان نور ملګري هم راورسېدل او سره یو ځای شول. ورونو، برجیس نجونو ته لارښوونې پیل کړې چې په کومو لارو باندې باید ولاړ شي. د هغوی په وړاندې به پیره کوونکي راځي او هغه به منع کوي. خو برجیس نجونو ته وویل چې تاسې هغه پیره کوونکو ته ووایاست چې موږ رینالډ پاچا راغوښتي یو، اوس راڅخه لاره غلطه سوې، نو تاسې زموږ لارښوونه وکړئ. ستاسې یو ملګری به د نوکرې په شان باندې درسره روانه وي چې د هغې په سر باندې به سامان وي. پیره کوونکی به ختموي او بیا به اور اچول کېږي. د اور اچولو سامان به د نوکرې ملګري په سر وي. اسونه هلته په رسیو تړل سوي، هغه به خلاصول غواړي. د رسیو پرې کول او بیا ځینې اسونه په خنجرونو وهل هم ضروري دي چې هرې خوا ته خپاره سي. برجیس سمدستي نجونو ته د خپل شکل او جامو بدلولو وویل او یوه یې پکې نوکره کړه چې هغې خپل مخ او لاسونه تور کړل. بیا ځوانانو ته لارښوونې پیل کړې. هغه خپله هم ورسره و. د عثمان سارم پلار هم ځینې مشورې ورکړې. بیا ټولو ته خنجرونه ورکړل. ډېر وخت تېر سوی و، خو برجیس وویل چې تر اوسه پورې خلک ویښ دي، هغه ودانۍ به هماغسې روښانه وي، خو کله چې نور ښار ویده سي تاسې به د تللو تیاری کوئ. خو ورونو، بالاخره د عملیاتو د پیلولو وخت راورسېد. برجیس خپلې وروستۍ لارښوونې ټولو ته وکړې. ورته ویې ویل ټول باید جلا جلا ولاړ سئ او په ټاکلي ځای کې سره یو ځای شي. د نجونو لاره او کار جدا و. هغوی ته وخت ښودل سوی و چې څه وخت باید اور واچوي. دا به داسې وخت وي چې د برجیس ملګري به برید ته چمتو وي. دا داسې خطرناک عملیات و چې د لږې غلطۍ او بې احتیاطۍ په سبب یې دوی ټول داسې بندیخانې ته ټېله کول چې له جهنم څخه هم کمه نه وه. زیات خطر نجونو ته و ځکه چې هغوی کمزوري وي او د نیولو په صورت کې به هغوی باندې څه راتله. خو ورونو، د عثمان سارم خور یوه غیرتي مجاهده وه. هغې وویل چې د نیولو په صورت کې باید ټول ځانونه ووژنو او کفارو ته ژوندۍ ځانونه په لاس ورنه کړو. چیرې دې داسې خوندې او چیرې دې داسې غیرتونه؟ خویندو، تاسې د انور او د هغو د ملګرو کیسې اورئ. تاسې ولې د هغوی په لاره نه ځئ؟ تاسې ولې خپل ورونه جهادي بهیر ته نه تشویقوئ او د هغوی تر شا نه درېږئ؟ خیر، النور وویل چې د نیولو په صورت کې باید ټول ځانونه ووژنو او کفارو ته ژوندۍ ځانونه په لاس باندې ورنه کړو. په ښار باندې چوپوالی راتللو تر دې چې ټول ښار چوپ او غلی سو. په هېڅ ځای کې روښنایي نه ښکارېدله. یوازې یو ځای و چې هلته د ورځې په شان غوبل جوړ. دا هغه ځای و چې صلیبي قومندانان هلته راټولېدل او اوسېدل. هلته ټول یو یو راټول سوي وو چې د مخکې شپو په شان یې شراب څښل او نڅاګانې یې کولې. خو په دې شپه د خبرو موضوع هماغه دوه مسلمانې نجونې وې چې د کاروان څخه د مال او سامان سره نیول سوي وې.
ورونو یو صلیبي قومندان وپوښتل چې دا نجونې نور کار ته هم پکارېدای شي. فوجي افسر وویل چې نجونې هوښیارې معلومیږي خو هغوی د جاسوسۍ لپاره نشي استعمالېدای. د یوې عمر 14 یا 18 کاله او د بلې عمر 28 کاله دی. څو وخت د ساتیري لپاره استعمالېدای شي. یو لوړ افسر وویل وروسته هغوی دوه افسرانو ته وسپاري چې بیا هغوی ورسره واده وکړي. دا نجونې د هغوی د بد اخلاق خبرو موضوع ګرځېدلې وه او د مسلمانانو په خلاف یې بد رد ویل. په دې وخت کې هغه دوه نجونې په جلا جلا خونه کې وې او دومره یې ژړل چې بې حاله سوي وې. له هر یوې سره یوه نوکره وه چې ډېرې مکارې او چالاکې وې او په دې فن کې تجربه لرله. هغوی نجونې پاکې کړې او د شپې جامې ور واغوستلې. هغوی هېڅ نه و خوړلي، حال دا چې هغوی ته ډېر غوره او ښه خوراکونه ایښودل سوي وو. دواړه یو له بله څخه هېڅ خبرې نه وې چې یو په بل باندې به څه تېرېږي. خو دواړو پخو ښځو هغوی ته شنه شنه باغونه ښودل. یوې ته ویل کېدل چې هغه د فرانسې پاچا خوښه کړې او بلې ته به وویل سو چې هغه به د جرمني ملکه سي. د دې په خوا کې هغوی ته ګوتڅنډنه هم کېده او اخطارونه هم ورکول کېدل. که هغوی دا بادشاهان خفه کړل نو بیا به هغوی عامو پوځیانو ته سپارل کېږي. دواړه نجونې د اطرافي کلیو اوسېدونکي وې. ورونو هغوی بې زړه او ډارنې نه وې خو بې وسې وې. هغوی د خپل ځان او ابرو د خوندي کولو لپاره هېڅ نه شوی کولی. د هغوی پلار، مور او وروڼو غوښتل چې د هغوی د حیا او ابرو د ساتلو لپاره هجرت وکړي. خو په لاره کې د صلیبیانو په جال کې راګیرې سوې. مور پلار یې شهیدان او وروڼه یې بندیان شول. د الله پاک څخه پرته د هغوی اواز اورېدونکی نه و. هغوی د بند څخه د تښتېدلو وړتیا هم نه لرله. هغوی ژړل او اندېښمنې وې. ورونو دوی دلته له صلیبیانو سره وې او هلته د هغوی رور آفاق په بېګار کم کې ځورېده. هغه زخمي و او صلیبي ځناورو ډېر وهلی و. خو کله چې پخواني بندیان ماښام د جبري کار څخه راستانه سول نو نوي نوي بندیان یې ولیدل. د هغوی څخه یې د هغوی غمناکې کیسې واورېدلې. په هغو بندیانو کې یو آفاق زخمي و خو هیچا یې هم درملنه کړې نه وه. پخوانیو مسلمانو بندیانو څه درمل له ځان سره پټ کړي وو. هغوی د شپې د آفاق زخم پاک کړ او بیا دا دوا یې پکې واچول. آفاق د خپلو ټپونو پروا نه کوله بلکې هغه خپلو خویندو ته اندېښمن و. هغه د نورو بندیانو څخه وپوښتل چې د هغو خورګانې به چیرې وي او خپله څه ډول له بند څخه تښتېدای سي. بندیانو هغه ته په ډاګه وویل چې د هغو خورګانې به چیرې ساتل کېږي او له هغو سره به څه سلوک کېږي. بندیانو ورته وویل چې دا بند ځای دیوالونه نه لري او نه شاته کړۍ ور اچول کېږي خو د تېښتې هېڅ امکان نشته. که تېښته وکړې نو چیرې به ولاړ سي او بیا به نیول کېږي چې بیا به داسې سزا او مرګ درکول کېږي چې د هغې تصور هم ممکن نه دی. خو ورونو هغه ته وویل سول چې دلته د کلونو کلونو څخه راهیسې بندیان پراته دي. حال دا چې د همدې ښار کرک اوسېدونکي دي خو تېښتې ته زړه نه ښه کوي. هغوی په دې پوهېدل که صلیبیان دوی ونیسي نو بیا به یې ټوله کورنۍ ونیول سي. د دې ټولو خطرونو سره سره آفاق د تېښتې او د خپلو خویندو د خلاصون لپاره فکر کاوه. هغه په لاره د تللو وړتیا هم نه لرله. بندیان د ستړیا په سبب په درانه خوب ویده شول خو آفاق هم هغسې ویښ و د غم او اندېښنو په سوچ کې و. خو ورونو اوس به ورشو مجاهد برجیس، عثمان او د هغوی عملیاتي پلان ته. عثمان سارم خپ آواز وویل فکر کوم نجونې به نیول سوي وي. برجیس وویل الله تعالی یادوه عثمانه موږ اوس د مرګ په خوله کې یو. د زړه څخه ویره او ډار وباسه. برجیس وویل ته په نورو نجونو باور لرې؟ عثمان سارم وویل په رب باور پرې لرم. د هغوی په هکله اندېښنه مه کوه. برجیس وویل موږ د غلا لپاره نه یو راغلي. الله جل جلاله مدد راسره کوي. عثمان سارم او برجیس په کور کې نه وو. دواړه د خپلو ملګرو سره د ودانۍ په خوا کې په یو ځنګل کې پټ ناست وو. کوم ځای کې چې دوه نجونې ساتل شوي وې برجیس هغوی پوه کړي وو چې په کومه اشاره به هغوی کار پیل کوي. د عثمان سارم سره د هغه څلور نجونو غم او فکر و چې د اور اچولو لپاره تللې وې چې په هغې کې یې خور انور هم وي. دا وخت د اور اچولو سره سم د هغې لمبې باید پورته شي. که پلان کامیاب شي نو د مرکزي ودانۍ څخه به ټول پوځي مشران او چارواکي د اور په لوري ځي او دوه راتښتول شوي نجونې به یوازې پاتې کېږي چې د هغوی خلاصون به بیا اسانه شي. د څلورو نجونو د تللو ډېر وخت وشو خو کار لا نه و پیل سوی. کېدای شول چې پیره کوونکي به هغوی رامنع کړي. ورونو اوس به ورسو هغه مجاهدینو خویندو ته. نجونې لا پیره کوونکي ته نه وې رسېدلې
ځکه چې هلته موجود نه و او نشتوالی خطره وه، ځکه چې د ژوند په صورت کې هغوی اور اچولو ته نه پرېښودلې. څلور واړه د وچو وښو د ډېریو سره تېرېدې. په تیاره کې هغوی ته د خیمو انبار نه ښکارېده. هغوی څلور واړه یو ځای تللي چې په لاره کې ورته یو مشال ښکاره سو. هغوی د مشال په لور باندې ورغلل چې پیره کوونکی ورته راښکاره سو. مشال په ځمکه کې ټومبل سوی و. پیره کوونکي مشال راواخیست او د نجونو مخې ته ودرېد او هغوی یې رامنع کړې. هغه چې د نجونو ځلېدلې جامې ولیدې نو وډار سو. د هغوی سره یوه نوکره هم وه چې سامان یې په سر باندې ایښی. ورونو پیره کوونکي ورڅخه وپوښتل چې تاسې څوک او چیرې روان یې؟ النور په ناز او خندا سره وویل داسې معلومیږي چې موږ لاره غلطه کړې ده. د رینالډ له خوا څخه موږ ته بنلیک راغلی و او موږ ورسره د شپې لپاره ژمنه کړې وه چې ورځو به. لږ ځنډ راڅخه وسو نو چا راته وویل چې دا لاره لنډه ده، په همدې باندې ولاړې سي، نو ځکه موږ دې لوري ته راووتلو. آسونه تړل سوي دي، نو موږ په کومه لاره ولاړې سو؟ ورونو په یو عادي سپاهي باندې د ډار اچولو لپاره د پاچا رینالډ نوم اخیستل بس و، ځکه سپاهیان پوهېدل صلیبي چارواکي د کوم اخلاقو خاوندان دي. رینالډ به دا نجونې د خپلې عیاشۍ او فحاشۍ لپاره غوښتې وي او د نجونو جامو شکل او قوارو او بیا د النور خندا او ناز دا ثابتوله چې دا نجونې د صلیبي چارواکو د مطلب شیان دي. خو دغه سپاهي هغو نجونو ته لاره ښودل پیل کړل. په همدې وخت کې یوه نجلۍ د هغه شاته شوه او په داسې ځواک کې د هغه په بدن خنجر ورننیست چې د زړه څخه یې د باندې ولید. د هغه د لاس څخه مشعل وغورځېد. خو ورونو النور سمدستي په دواړه پښو مشعل مړ کړ. نورو نجونو هم خپل خنجرونه په سپاهي وار کړل چې د هغه د خولې څخه اواز هم نه. برجس هغوی ته ویلي وو چې کله هغوی وچ وښو ته اور واچوي نو په رڼا کې به ورته خیمې او نور پوځي سامان هم ښکاره سي. هغوی ته ځینې شیان په تیاره کې هم ښکارېدل. نوکرې نجلۍ سمدستي خپل سامان ښکته کړ چې د اور اچولو شیان پکې وو. هغوی د وچو وښو یو انبار ته اور واچوه، بیا نورو ته چې لږ ځنډ وروسته ټولو انبارونو اور واخیست. ورونو اوس نو خطر زیات سو، ځکه چې هر لوري ته روښنایي شوه. لږ وړاندې هغوی ته خیمې هم ښکاره سوې. څرنګه چې خیمې له رخ څخه جوړې شوې وې نو اور اخیستل یې ګران نه و او خالي ګاډۍ هم یوې او بلې خواته ولاړې وې. خو نجونو په پوره چټکتیا سره عملیات پیل کړل او په خرګاډو باندې اور اچوونکي مواد وشیندل چې هغو اور واخیست. په دې وخت کې د اور لمبې او روښنایي تر اسمان پورې ورسېدې. نجونو په منډه آسونو ته ورغلې. تر دې وخته پورې هیڅوک هم نه و راویښ سوي. نجونو د آسونو رسۍ او پړې پرې کړل او بیا څو آسونو په خنجرونو زخمیان کړل. هغوی ووېرېدل او بد حالت یې پیل کړ. هر لوري ته ځغلېدل. کوم آسونه چې تړلي پاتې سول هغوی غوبل پیل کړ. دا نه وه څرګنده چې څومره آسونه خلاص سوي او غوبل یې جوړ کړی. په دې وخت کې اوښان هم راپورته او هر لوري ته په منډه سول. ورونو څلور واره نجونې د آسونو او اوښانو په منځ کې راګیر سوې. اور دومره ګرم سو چې نږدې شاوخوا چا طاقت نه سوی کولی. د آسونو او اوښانو د منډو او شور څخه سپاهیان او پوځ را بیدار سو. خو ورونو هلته بیا راتښتول شوي نجونې د ناو په شان جوړې سوي وې. دواړو کوټو او خونو ته په یو وخت کې یو سړی ورننوت. دا د صلیبیانو جنګي مشران وو. هغوی شراب مستان کړي وو. نوکران یې د خونو څخه د باندې ووتې. دواړه نجونې په کوټه کې په منډه شوې او د پناه ځای یې لټولو. د هغوی د حیا، عزت او ابرو بچ کوونکی پرته له الله څخه هیڅوک نه و. یوه نجلۍ پړ مخې ولوېده او بیا دواړه لاسونه د خدای پاک دربار ته پورته کړل او د خپلې مرستې لپاره یې راوباله. صلیبي په کړاس کړاس وخندل او وړاندې سو. په همدې وخت کې هغه د باندې شور او غوغا واورېده. دا شور او غوغا ډېره زیاته وه. هغه سمدستي دروازه خلاصه کړه. چې کله د باندې ولیدل لکه ټول ښار چې اور اخیستی. اور دومره ګرم او سخت و چې آسونه له ویرې څخه دې لوړ او پورته ودانۍ ته هم را رسېدلي. د صلیبي واکمن نشه ختمه شوه. دویم صلیبي واکمن هم د خپلې خونې څخه په وارخطایي راووت. دوه درې کسه په منډه راغلل او په وېرېدلي اواز یې وویل خیمو، وښو او خرګاډو اور اخیستی. ځغلېدونکو څارویو څو کسان تر پښو لاندې کړي. خو ورونو که په ښار کې دا اور لګېدلی وای نو پوځي مشرانو یې هېڅ پروا نه کوله. خو هلته د پوځ سامان سوځېده او پوځي څاروي هر لوري ته تښتېدل. په لږ وخت کې ټول چارواکي او پوځي کسان په منډو شول او د اور په لوري ورغلل. ورونو هغوی غوښتل زر تر زره اور ووژني. د دې ودانۍ په شاوخوا کې چې کوم وسلوال پیره کوونکي وو هغوی هم د اور په لوري باندې ولاړل. ساتونکي او باډیګارډان هم د خپلو چارواکو پسې سول.
خو ورونو هلته بیا برجس پټ ناستو او د داسې حالاتو انتظار یې کاوه. برجس په لوړ اواز وویل تاسې هم په منډه شئ. هغوی ټول د ودانۍ په لور باندې ورغلل. د هغوی په لاسونو کې خنجرونه وو. هغوی خپلو دوه ملګرو ته نارې کړې چې په ودانۍ کې نوکران وو. یو نوکر د برجس سره مخامخ شو خو هغه ته د نجونو درک معلوم نه و. نو په کوټو باندې سر شو. هلته هیڅ چارواکی او غټ سړی نه و چې د دوی مخه یې نیولې وای. برجس او بل نوکر د نجونو پسې ګرځېده. په برنډه کې ډېرې نجونې ولاړې وې چې زیاتې پکې لوڅې او لغړې هم وې. هغوی ورڅخه د نورو نجونو په هکله وپوښتل خو هېچ چاته هم څرګنده نه وه چې نوې نجونې چیرې دي. هغوی ګرځېدل چې په یوه خونه کې یوه نجلۍ را پیدا سوه خو هغه له ویرې او ډار څخه پټه شوې وه. خو د برجس ملګرو دواړه نجونې د ورځې په لاره کې لیدلې وې نو ځکه یې پېژندلې. خو هغوی خپل مخونه پټ کړي وو چې څوک یې ونه پېژني. نجلۍ چې کله دا مخ پټی ځوان ولید نو چیغې یې کړې خو برجس هغه وپوهوله چې دوی مسلمانان دي او ستاسې د خلاصولو لپاره راغلي. خو هغې دا خبره نه منله. بالاخره هغوی په زور له ځانه سره کړې. په بله خونه کې د هغې بله ملګرې پیدا سوه. هغې هم د خپلې خور په شان باندې وکړه چې هغه هم په زور له ځانه سره ملګرې کړې وه. نورې نجونې چې د صلیبیانو سره له ډېرې مودې راسې اوسېدې هغوی په حیرانتیا سره دا حالت لیده او دا کسان یې ډاکوان او غله ګڼل. نو یوې او بلې خواته په منډه سوې. دواړو نجونې چیغې او نارې وهلې. برجس بیا ورته وویل لږ فکر وکړئ موږ الحمدلله مسلمانان یو او په کوم مسلمان کور کې ستاسې پټول غواړو. هغوی په ډېره ګرانه غلي شول او د غازیانو ګروپ له ودانۍ څخه په خیر سره ووت. ورونو هلته بیا اور بل حالت جوړ کړی و. د اور حالات ډېر ویرونکي وي. لمبې ډېرې زیاتې لوړې او ډارونکې وي. هر لوري ته اور خپور سوی او مخ په خپرېدو. آسونو او اوښانو په ښار کې قیامت جوړ کړی و. ټول ښاریان راویښ شول. په کوڅو سړکونو او لارې کې خوشې شوي څاروي داسې بد حالت راخیستی و چې خلک له ویرې څخه په کورونو کې ننوتي وو. خو اور چې کوم ډار او ویره پیدا کړې وه د هغې په وجه خلک د خپلو کورونو پرېښودلو ته تیار وو. ګډوډي او بېنظمي هرې خواته خپره وه. د سلطان صلاح الدین ایوبي جاسوسان هلته موجود وو. هغوی هوښیار او وخت پېژندونکي وو. هغوی چې کله اور څاروي او ګډوډي ولیده نو اوازه یې خپره کړه چې د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله لښکر ښار ته راننوتی. دا انګازه د مسلمانانو لپاره ډېره خوشحالونکې او د صلیبیانو لپاره زړه بوږنونکې وه. دا انګازه د اور په شان په ښار کې خپره او کفار تیښتې ته چمتو شو. صلیبي چارواکي چې کله د اور ځای ته ورسېدل نو هېڅ انسان هم په سترګو نه شو. هغوی هم همدا فکر وکړ چې د سلطان صلاح الدین ایوبي پوځ کلا سوري کړې او دننه راننوتی دی. هغوی سمدستي پوځ د جګړې لپاره تیارسي کړ او یوې برخې ته یې د کلا څخه د باندې وتلو حکم وکړ. دوه درې قومندانان د دیوال په سر وختل او د باندې هر لوري ته وکتل. خو د باندې چوپتیا وه او د هېڅ لوري څخه برید نه و شوی. د کلا دروازه د شپې چاته نه خلاصېده. خو دوی په دې خاطر خلاصه کړه چې که دا د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله لښکر وي نو دوی به په دې مخه ورڅخه ووځي. او دوی دا ګمان کوو چې سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله کلا ته راننوتی او دا غوبل یې جوړ کړی. دا د پوځ او لښکر د راتللو معنا ورکوي. صلیبیانو د سلطان صلاح الدین ایوبي لښکر د مخنیوي لپاره خپل پوځ د باندې د ویستلو او د دروازې خلاصولو خطر یې په ځان باندې قبول کړ او ټولو ته یې وویل چې تاسې ووځئ. هغوی دا پرېکړه په ویره کې کړې وه چې غلطه فیصله وه. کله چې شاتنۍ دروازه خلاصه شوه نو د کلا اوسېدونکي صلیبیان په منډه د کورونو څخه د تېښتې په خاطر راووتل چې په دې کې غوبل جوړ شو او زیات شمېر اوسېدونکي دروازې ته راټول. د دروازې څخه پوځیان وتل خو ولسي خلک د سیلاب په شان په دروازه ورغلل چې هېچا یې مخه نه شوی نیولی. ورونو دا د الله تعالی نصرت و چې له برجس او د هغه له مجاهدینو ملګرو سره یې وکړ. اور مخ په خپرېدو د خرګاډو سره نږدې پوځي وسلې او سامان پروت و چې د هغې ساتل او لرې کول ضروري و. یا دا چې اور باید مړ شي. خو د اور وژلو لپاره اوبه کمې وې. هلته نو کوم لوی ډانډ او نو کومه ویاله. په ښار کې لږ کویان او څاګانې وې خو اوبه راوړونکي هېڅوک هم نه وو. ښاریان په کورونو کې پټ سوي او څه د تېښتې په حال کې. ورونو دا کار یوازې پوځ کولی شو. نو هغوی سمدستي راوبلل شو. خو یو چا وویل چې په بېګارکم کې مسلمانان پراته دي د هغوی څخه کار واخلي. هغوی سمدستي حکم وکړ چې د بېګارکم مسلمانان په دې پلمه راولي چې که اور یې وواژه نو سهار به ټول خوشي شي. بندیان هم د شور او غوبل په وجه راویښ شول. خو پیره کوونکي هغوی په زوره ویده کول چې د بندیانو د راوستلو حکم ورته راغی. په خوا کې ورسره د خلاصون او ازادۍ ژمنه هم وشوه. خو ورونو په دې بندیانو کې ویرځپلی آفاق هم و. د زخمونو له لاسه د هغه بدن خوږېده
هغه یو بندي ملګري ته وویل که د صلیبیانو ټول حکومت وسوځي زه د اور وژلو لپاره نه ځم. ورونو دا چې په کرک کې به د دغه اور په وجه باندې نوره کومه تباهي پیښیږي، برجیس، عثمان او د عثمان خویندې به په کوم حالت کې وي؟ او آیا سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله ته د دغه حالاتو په اړه باندې معلومات ورکول سي؟ او څه فکر کوي چې په ښار کې چې کوم چریکي مجاهدینو شتون درلود هغوی به د دغه حالاتو څخه کومه ګټه واخلي او صلیبیانو ته به کوم تاوانونه ور ورسوي؟ ورونو دې او د دې ته ورته پوښتنو ځواب به په راروانو برخو کې واورئ ان شاء الله تعالی. د 15 برخې پای.